یو سړی دی چې هغه 1500 کاله او 300 کاله کفر کړي کفر، او دې په آخره کې وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه شهادت وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی یو فرشتہ خدای پاک مقرر کړی ده، هغه دا کلمه شهادت ذره والی الیه یرفع الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اللہ قرآن شریف کی فرمائی کہ خیر خبر اللہ تا فوراً رسیگی، او کلمه طیب گوری خو خبر تموئی او کلمه طیبه تموئی. کلمه طیبه تا لا الہ الا اللہ تا کلمه طیب ویلی کیگی. نو چې دې سړی دا کلمه شهادت یو دی مسلمان شي د 300 کالو 400 کالو د کفر نه پس، نو دا فرشته دا کلمه والی الله ته وړي. نو چې د اسمان دی منځ ته ورسېږي نو یو بله فرشته د بره نه را روانوي، هغه ده سره میلاو شي. د دې فرشتې نه تپوس کوي چېرته روانې؟ وی بره عرش معلا ته ځم، الله له روان یم. وی څه کې؟ وی یو بنده و کافر او مسلمان شو او کلمه شهادت وی، هغه کلمه شهادت دغه بنده الله لوړم، دغه بنده هغه کلمه شهادت الله لوړم. هغه فرشته د بل نه پوښتنه ته څه کې؟ ته چېرته روانې؟ وی د الله د عرش نه را روان یم. چېرته ځې؟ دی کم بنده چې کلمه شهادت ویلې دی دله ورځم او د یړه سره وله کښېنم، نو سره ورته څه کې؟ د الله د طرف نه د معافی اعلان او زیری ورکوم. الله د طرف نه د معافی اعلان او زیری ورکوم، دغې له روانې. ګوره فرشتې لا دا کلمه رسول نه ده او الله زیری ورته را لېږلی دی. او د دنیا د عدالت او د خدای د عدالت منځ کې فرق دی. دنیا کې چې جج څوک بری کی که نه، د قتل مجرم دی یا بل مجرم دی او جج اولیکي چې دی ما بری کړ، نو دا فایل باندې خو اولیکي چې بری شو، خو هغه فایل ختمیږي نه، هغه پروتي ججانو سره. دا فایل دریاب ته نه غورځئ. خلک وی کیس فایل شو، کیس فایل شو. څه مطلب؟ چې بس دا بند شو، دا کیس پروتي په دا کاغذونو کې، سزا نه ورکوي، بری شو خو دا کیس پروتي، دا محفوظ پروتي. لیکن دا خدای نظام ته ګوره، الله ده چې دا 300 کاله کم کفر کړی دی او خدای ته کم کنزل کړی دی، ځکه کفر خو خدای ته کنزل دی کنه، چې ته وایې خدای تعالی لور ده نو دا دې ورته کنزل ونه کړ. نبی الله فرمایي الله ډېر مهربانه بادشاه دی. حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی په بخاری شریف کې راځي، نبی علیہ السلام وایي چې الله وی حدیث قدسی دی چې دا بندگان ما ته کنزل کوي او زه بیا م رزق ورکوم. دی ما ته کنزل کوي زه بیا معاف کوم. کنزل یې څه دي؟ کنزل یې دا دی چې وی خدای له لور ده او خدای له زوی دی. نو دا دی خدای ته کنزل وکړل، ښځه دې وله ثابته کړه او شهوت دې وله ثابت کړه، نو خدای له شهوت نشته. ښځه دې وله وګڼله، خدای له ښځه نشته. بچی دې وله ومنه، نو پلار خو بچي ته محتاج ی، نو تا خدای محتاجه که دا کنزل نشو نو څه شی شو؟ نو 300 کاله دې سړي کفر کړی دی. نو چې خدای کله معاف کی په دا پوټینه ټکي چې دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، پوټې ټکي نه مونځ کړی دی. دا لازمه نه ده چې ته د کلمه شهادت ووایې نو مونځ به کېله معاف کېږي. کلمه شهادت ووایې نو 100 روپۍ به خیراتي ورکړې هله به معاف کېږي. کلمه شهادت دې ووایې نو حج به کښې نو هله به معاف کېږي. کلمه شهادت دې ووایې نو 100 روژې به نیسې هله به معاف کېږي. دا پکې نشته. دقه یو جبه کې کمال، جبه کې کمال. کلمه شهادت دې ووایې او 15 منټه پس مړ شوې زه جنت ته، نیغ په نیغه جنت ته ځه. کمال د دقه جبې دی.
نو ګوره اوس د دنیا د عدالت او د خدای د عدالت فرق وپېژنه چې د کلمې شهادت ووایي کیس فایل کېږي نه چې خدای سره به ټیک ته وی لیکل چې سړی بري شو د دوزخ نه خو کیس به پروت وي نه هغه فایل مکمل د ده په عملنامه کې او د خدای سره په کتابونو کې چې د کوم کفر او ګناه وه ټول میټو شي ختم شي ختم. او یو بل ټکی واوره فرشتو ته چې کوم کرام الکاتبین ته دا پته ده چې د کفر کړی دی او 300 کاله خدای ته دشمني کړې ده دا هغه فرشتو د زړونو نه مغه ګناهونه خدای هیر کړي چې هسې نه د قیامت پر دوی د ده خلاف ګوی ونه کړي دا فرشتې د دې سړي خلاف ګوی ونه کړي نو د کتابونو نه ولا کفر او ګناهونه هغه د خدای کنځل روان کړي او د فرشتو نه دا د جبې یو جبه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من یزمنو ما بین لحیه وما بین فخذیه یزمنو لی سوک با مال دا ذمہ داری راکی کہ دا دی دو غوخو حفاظت بوکی یو غوخا دا دوارو جامو پدا مینس کی دا او دویم غوخه د دواړو ورونو په دامینس کې ده چې څوک مال دا ذمہ داری ورکوي نو زه به اضمن له الجنه دله به زه د جنت ذمواري ورکم. جبه د کمال شیم د قسم په خدای سړی په کمال تم رسیږي خو جبه د تاوان شیم دی سړی په تباه کیږي. د دې جبې د لاسه د قبر عذاب دی. ګوره نبی علیہ السلام په معراج کې یو قوم لیدلی چې بل یو فرشته لیدا چې یو سړي ته به یې خوله کې یو کونډه یو سیخ واچو او دا به ولا داسې راښکله چې دا سپېمې او دا شونډې دا به دې سټ ته راورسېدې یو چیر به پکې ولا واچو بیا به ولا دې بل طرف ته هغه چاړه کېښوده او یو چیر به پکې واچو او دا شونډه او دا سترګه او دا سټ به دې نیم سټ ته راورسېدل او دا چل به کو یو طرف به جوړېده او بل به ولا بیا شلاو نو تپوس وکړه نبی علیہ السلام د فرشتو نه وی دا سړی څوک دی په لوی عذاب کې ګیر دی وی دا ستا د امت دروغجن چې په دې ژبه دروغ دی تر قیامته پورې دا د قبر عذاب دی دی د قبر عذاب شو نو رونو ژبه ښه شیم دی خطرناک شیم دی. ګورې ژبې چې کم خلک رسول دې رسېدلی دي او چې کم خلک یې غورځولی دي نو غورځېدلي دي او تاسو ته خو پته ده چې شیطان ابلیس امام غزالی رحمت الله علیه په دې منهاج العابدین کې لیکلی دي د 80,000 کاله د خدای عبادت کړی دی 80,000 کاله د الله عبادت او دومره عبادت یې وکړو چې بیا به دې په اسمانونو کې فرشتو سره اوسېده خو چې الله ورته وی آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه سجده خو یې ونه کړه لیکن چې الله ته ته په هغه سجده یې راونه شړه چې دې ونه کړه په هغه سجده یې راونه شړه چې سجده دې ونه کړه او شابه ده ذلیل مې کړې نت موقع ورکړه تپوس ته کوي چې سجده دې ولې ونه کړه چې ما درته حکم وکړو نو تا سجده ولې ونه کړه نو دې ورته څه وایي باز د دې ژبې په دا ټکي سوئی وی خلقتنی من نار وخلقته من طین دے اور نہ پیدا کریم او دے دا خطنا نو زدت سجدے نشم کولے وی خدا رکے گا اس اگر ٹوٹی ٹکی باندے دا دغا شیطان دا 80,000 کالو عبادت سشو دا لال ختم شو دا جبه شو. زبے در یو خشتم دیدار مثال در کم یو سړی دی او یو پردے خزه ده دی پردے خزه تا نزدې کېدی نشي دې پردی ښځې له ګوتې نشي وروړی که ګوتې وله یوړې د هغه جنۍ پلار او وروڼه به راپاسې ښه دا زمونږ لور خور له لاس راوړه تا زمونږ لور خور له ګوتې راوړې ګوتې څه کې په بد نظرم ورته نشي کتی په ښه نظرم نشي کتی وی ته په لار کې ناست وې او زما لور ته دې کتلې دي زما خور ته دې کتلې دي قسم دې لاس وړل خو څه کې خبرې څه کې چې کتیم ورته نشي هلکه کیدی شي داسې نه لیکن دغه پردی جنې او پردی هلکه چې کله نکاح ته دواړه کینی
او یې وکیلان کینی او ملا صاحب ورته وایي تا قبوله کړې وه او قبوله کړې دی دا، او ابل ته وایي تا ورکړې وه او ورکړې دی دا، او دا دوه ټکي د ژبې نه وباسي، بلې څه نه دي کړی. مهر بله روسو چاته ورکوي، مونځ پکې نشته چې مونځ وکړو نو دا به دې ښځه شي، زکات پکې نه چې زکات ورکوو ښځه به دې شي، دا پکې نشته چې دومره روجي ونیسه نو دا به دې اله ښځه کېږي. نه پوټې نه ټکې، قبوله کړې دی وه قبوله کړې دی دا، ورکړې دی وه ورکړې دی دا، او هغه وی او په دې یو ټکي هغه جینۍ چې دی ورته نه ګوتې وروړې شوې، نه ورته کتل کولی شو، نه ورسره خبرې کولی شوې، هغه یې پې څومره نږدې خپله شوه. رښتیا ووایه نږدې خپله شوه که نه شوه؟ نو بشیر جان ما ته وی ماله دا چلو که که نه؟ نو ما ورته وی نیم کار مې دله کړی دی او باقي نیم تو که. نیم کار دا دی چې تا خو قبوله کړې وه قبوله کړې ده دا ویلی دی، خو هغه ورکړې والا هغه نیم شی پاتې دی، هغه ته را پیدا که. نیم کار خو شوی دی، ده خو یې قبوله کړې وه قبوله کړې ده، او باقي نیم کار پاتې دی چې ورکړې وه ورکړې ده، نو زه نور څوک هم نیم مې کړې نیم دې دی وکړي که نه. دا پوټینې غوندې ټکې دی. په دې دوه پردي خپل شي، په دې دوه خاندانونه خپل شي، په دې هغه دوه پردي چې یو بل ته کتې نه شي، هغه دومره نږدې شي چې پلار او مور او ورور او بچی او خور او ورور یو بل ته دومره نږدې نه. لیکن بل طرف ته مو ګوره دغه جینۍ چې دا د یو سړي ښځه وه او ورسره 80 کالم یو ځای تېر کړل، او ډوډۍ م ولې راوړه او اوبې م ولې راوړلې او کور یې م ولې جوړ کړی او بچی م ته پیدا شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځل جبه کلکه ونیوه، داسې بار یې راوویسته او داسې شوې شړنګوله، وی جبه ځان له خوږې صحابه ورته وی وی دې غر کړو غر کړو، دې پوټینۍ ژبې غر کړو. نو هغه 80 کاله بوډا خاوند او بوډۍ ښځه چې وی ما دله طلاق درکړه په 3 طلاقو، ځکه نو څه دا ښځه پردی شوه که نه شوه؟ هر څه لاړل تباه شو، نه ورسره اوس عمرې لتلی شي، نه حج لتلی شي، نه ورته خبرې کولی شي، نه ورته نظر کولی شي، نه په یو کور کې او کوټه کې اوسېدی شي. لړه قصه ختمه شوه. دا د دې ژبې کمالات دي. دغه پوټینۍ ژبه ده، دا به د خدای ته نږدې کوي هم د خدای د بده لرې کوي هم. نن سبا د دې ژبې د لاسه خلک تباه او برباد دي. دې رښتیا درته وویل. او د دواړو جهانو مبارک سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې فرمایلی دي. څنګه اوس به درته زه مثال درکړم، تاسو به پرې پوه شوئ. هغه څه وایي حضور پاک؟ هغه وایي ویلون ویلون لمن یحدث، هغه سړی چې هغه خبرې کوي فیکذب او دې دروغ وایي. څه دپاره؟ لیضحک منه الناس، چې خلق اخاندي. ویل له ویل له ویل له، د جهنم هغه کنده چې روزانه ته جهنم او یو زره کاله او یا زره کرته امان غواړي، دا سړی به په هغه کنده کې پروت وي. نن سبا خلق دروغ دې دپاره وایي که نه وایي چې خلق وخاندي؟ مجلس جوړ کړي باقاعده، پخوا به دا ملا دو پیازا او بیربل دا به ناستو په مجلس کې، او داسې خبرې به کولې چې خلک به خندل. د ځانه به خبرې جوړې کړلې، مفتو کې به خبرې جوړې کړلې، او څه لپاره؟ د بادشاه د خندا دپاره. یو مثال به در درکړم، صرف ستاسو دا نقل کفر نه باشد. یو سړی راغی د بادشاه په دربار کې کېناسته، وی زه پیغمبر یم. دا ټوکه ټقاله ده، زه پیغمبر یم. بادشاه ورته وایي چې ستا معجزه وښایه، ځکه پیغمبر له خو معجزه په کار ده. سړی ورته وایي ته چې څه غواړئ ما ته وایه. وایي ښه نو داسې وکړه چې شا به په دې میدان کې یو خټکۍ راله پیدا کړه، دلته یو خټکۍ ما ته حاضر کړه، نو بس زه به دا ستا معجزه شو، پیغمبري به دې ومنم. سړی ورته وایي ما له 3 ورځې مهلت راکړه، 3 ورځې مهلت را خټکۍ به در راوړم. بادشاه وي بیخ دې وده 3 ورځې نه چې ګینټه مې درکړه، نو اوس به بازار کې والي دلته به راوړم. مهلت نه درکوم، دا ځای به ما ته خټکۍ اوس حاضرې.
او تصوی وی ما د پیغمبره دعوه کړه د خدای منه ده کړی خدای پاک شپږ میاشتې کې پیدا کړي او ته مله 3 ورځې مهلت نه راکړې ګوره اوس ته دا ټوکه ټقاله شوه داسې قسمه ټوکه ټقاله یا بعضې خلک یې فرشتو پورې ټوکې کوي ما نه به قبر کې الله ته فرشته تپوس کوي چې دین دې څه دی ایمان دې څه دی او پیغمبر دې څوک دی زه به وایم دا خبرې پرېږده غزار چلوه الله اکبر دا قبر پورې او فرشتو پورې ټوکې کول دي دا د کفر خبرې دي نو بعضې وخت کې بعضې خلک لګي یو بل سره وي دا مونږ خوشطبي کوو خوشطبي هغه وکړه چې مسلمان ته ضرر نی خوشطبي هغه وکړه چې د خدای دین پورې مسخره او ټوکې نی خوشطبي هغه وکړه چې هغې کې پیغمبر ته او قرآن ته بهتک او بیزتی نی نو بیا بېشکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوشطبیتي کړې ده یو ښځه وله راله نبي علیه السلام له وی ما ته دا وکړه چې ما خدای جنت ته بولي وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي هغه ښځه بوډۍ وه ښځه په ژړا شوه چې خدای هسې لګیم تندې میوسل او مونځونه کوم روجې نه کوم جنت ته به نه ځم نبي علیه السلام ورته وی چاته وی واس کې ورته وی دا چې بوډۍ وي نو جنت ته به نه ځي بوډۍ به نه ځي تا به خدای پیغله کی ځوانه به دې کی نو جنت ته به داخله شي دا اوس خوشطبیتي شوه یو بل سړی راغی وی د الله رسوله ما له یو اوښ راکه سفر له پې ځمه وی ورشئ دله د اوښ یو بچی ورکې د اوښې بچی وله ورکې هغه وی صاحب د اوښې په بچي څه کوم په هغې زه سفر کولی شم زه خو اوښ غواړم ولې وی اوښ د اوښې بچی نیسه اوښ در کوم د اوښې بچی در کوم دې ته اوس خوشطبیتي وی او صحابه ورته څه وی الله رسوله انک تداعبنا اے تو مازح ہونا تو خو مونږ سره خوشطبیتي کې او د خدای پیغمبرې وی او خوشطبیتي کوم خو انی لا اقول الا حقا زه په دې ژبه ګورې هغه خبرې نه کوم چې خدای ته رسول ته قرآن ته مسلمان ته ضرري زه پرې رښتیا خبرې کوم نو که رښتیا خبرې لکه مونږ کله بشیر جان سره خوشطبیتي وکړو نو دا خیر دی دا څه خبره نه ده زمونږ د ده بېعزتي مقصود نه یسې دی کله کله وده شي خرلار شروع کړي نو د خرلار خو ځان له مسله ده که نه یو خو دومره خرړېږي زه یم خله چې ښځه دې نشته یعنې هغې به مونږ ته لوړه اوس خیرې کولې چې دا پسې بلا دې وړېدلي دا خو په کوټه کې دننه راته ټیکټر غرېږي نو دا خرلار ځان له مسله نو دې خرلار شروع کړي دلته نو زه له ټک اواز ورکړم چې دا خرلار یې غلی شي نو دا خوشطبیتي دا په شریعت کې جایز ده خو چې حق خبره کې او د چا سپک او د چا ضرر پکې دي پته راته ولګېده چې دغه بچې خبر خفه کېږي او بیا کې جرم شو بیا هم ګناه شوه نو د مارونو دا خولې نه به قرآن شریف کې الله فرمایي ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید وی خولې نه چې کومه خبره بار اولې او راوباسې نو ګورې زما تیار تابعداره فرشته ناسته ده درته لیکي تیار تابعدار فرشته ناسته ده درته لیکي او عربو یو مقوله ده وی اللسان جرم صغیر اللسان له جرم صغیر وله جرم کبیر دا طالبان په یو بل خطا کوي اللسان جرمه صغیر وجرمه کبیر جرم په عربی کې د غوښې ټوټې تم وایي او جرم په عربی کې ګناه تم وایي نو اللسان جرمه صغیر ټوټه خو وړه ده د غوښې ټوټه خو صغیره ده خو جرمه کبیر ګناه ګوره ډېره زیاته ده ډېر خطرناکه ګناه ده پکې او ډېر لویه خطرناکه سزا ده پکې په دې هندوستان کې یو ځله د یو هندو او د یو مسلمان په ځمکه جګړه شوه هندو وی دا ځمکه زما ده او مسلمان وی زما ده هلته خو هندوان او مسلمانان شریک یو بل سره اوسېږي اوس د هندو دا چلو که د مسلمان دا چلو که چې راشه زه خو یوازې م ځان له ملګري پیدا کوم نو مسلمان په جومات کې اعلان وکوي دا ځمکه زما ده او د هندو سره مې جګړه ده خو که دا ته ما وګټله نو زه په جومات جوړوم
لیکن دا مقصد چې ځان سره نور مسلمانان ملګري کړل. خبره د جماعت شو، ټول مسلمانان وی بالکل جماعت جوړه موږ دي ملګري. هندو چې پوه شو هغه خپل مندر کې اعلان وکړ، وی دا ځمکه کما د مسلمان نه وګټله زه به پې مندر جوړوم. هندوانو وی به ټیک ده چې مندر جوړه موږ دي ملګري. دواړو یو بل سره چل کو، یو طرف ته مسلمان سره د دنیا مسلمانان ودرېدل، بل خو هندو سره د دنیا هندوانو ودرېدل. جج لا فیصله لړ، جج هندو چې هغه لاړه د عدالت کټېره د مسلمانانو نم ډکه ده او د هندوانو نم ډکه ده. مسلمان او هندو دواړه ولاړ دي. جج چې تپوس وکړ ځمکه ستا ده؟ هغه وی زما ده صاحب، خو زه پې جومات جوړوم. هندو وی دا زما ده او زه پې مندر جوړوم. قریبه وه چې د هندوانو او د مسلمانانو تصادم و جګړه شوې وه. جج وی یاره داسې کوو چې ته په چا فیصله کوو، چې ته یو مشر سپینګیرې سړی وي او هغه ته دا معامله معلوم وي، په هغې فیصله کوو. تاسو راته ووایئ په چا فیصله خوښه ده؟ هغه هندو به په جذباتو کې وی وی صاحب د دې مسلمانانو یو مشر دی مفتی الهي بخش، که د ده خوښې هم په هغه کوو. هندو وی هم په هغه کوو. مسلمان چې د مفتی صاحب نوم واورېده بس هغه خو فورا سینه وی بس صحیح ده ټیک ده. د هغه مطلب خو دا و چې دا خو زه به خامخا اوس ګټم، ځکه مفتي صاحب به دله سینګ ورکړي، که دله یې ورکړي خو دی پې مندر جوړوي، ما له به اوس خامخا راکړي زه به پې جومات جوړوم. او د هندو د خولې نه ووتله چې په دغه مسلمان باندې مفتی الهي بخش باندې فیصله کوو. به جج ولیکل چې پلانکې ورځ باندې مې تاریخ درکړه او هغې تاریخ له پولیس ته وي مفتي صاحب راولي چې هغه صاحب بس دواړه ولیکل چې مفتي صاحب څه فیصله وکړه موږ ته منظور ده. مسلمان چې بار ووت مسلمانانو وته، هندو چې بار ووت هندوانو وته څه چل دی وکړه؟ وی هغه مولیانو کې هغه سپینګیري مولا مفتي الهي بخش نه دی، ډېر نیک سړی دی او رښتونی سړی دی، او ما خو په هغه باندې هغه ته فیصله وسپارله. هندوانو وی تا خدای بېخو باسه دا دې څه وکړل؟ هغه به څه وایي چې دا د هندو ده، که ستا ویندلی نه درکوي. ولې؟ که تا لی درکړي خو ته پې مندر جوړی، بوتان پکې ودرې او خپل عبادت پکې کې. زه تباشې مونږ د ځان سره ودرولو، چغې م دله ووالې، زندهباد او مردباد م دله ووال، وکیلان م درته ونیول او کار دې د خپله لاسه غرق کړ. ته مسلمان له فیصله ورکې، نو مسلمان به ده ووایي چې دا د دې هندو د مندر پې جوړ کړې، دا دې څه وکړه؟ بس هندو وی وښه یاره ما ته خو سړی رښتونی ښکارېده، نو اوس خو مې خولې نه خبرته ولرې دستخط مې کړې. هلته مسلمانان لاسونه ټکوي چې شکر دې کار وشو، مسله حل شوه. ځکه چې مفتي صاحب خدا فیصله نشي کولی چې د هندو شوه، که د هندو وین نشي ورکولی. ولې؟ ځکه هندوان پې خپله عبادت خانه جوړوي، د بوتانو عبادت خانه پې جوړوي. شیبه چې کله بل تاریخ شو بیا هندوان رالل، عدالت د هندوانو نه ډک دی، دېخوا مسلمانانو نه عدالت ډک دی. دا هندو مسلمان دننه شو جج ته او دا مفتي صاحب سپینګیرې ور دننه کړه. جج دواړو ته وی چې مفتي صاحب دوی پتا فیصله کړې ده، رښتیا ووایه دا ځمکه د چا ده؟ مفتي صاحب وی رښتیا ووایي او وی دا د دې هندو ده، ما ته پته ده د هندو ده، دا زمونږ دا مسلمان ګپ لګوي، دا د ده ده. وی مفتی صاحب که دلی ورکې خو دې پې مندر جوړی، بوتخانه پې جوړی، وی د ده ځمکه ده، د ده خوښه ده چې پې څه جوړی به، دا هر چا ځمکه ده نو چې څوک پې څه جوړی به، نو د ده خو دروغ نه ویم رښتیا ویم، د ده ځمکه ده چې دې پې مندر جوړی، نو د ده خوښه ده، زه خو یې پې نه جوړو، زه خو وله خپله ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کا، زه خو وله د دې مسلمان ځمکه نه ورکوم چې مندر پې جوړ کا. دا خو د خپله ځمکه را تا وي رښتیا ووایه، ما رښتیا ووایي، مندر پې جوړوي د ده ځمکه را جوړ دی کې پې. صاحبه څه چلو شو؟ اوهو جج فیصله ولیکله د هندوستان په تعزیرات هند کې اوس هم دا فیصله موجوده پرته ده. هغه داسې تعزیرات نه دي لکه زمونږ د دې په شان دی، زمونږ دا خو سهار یو قانون او مازدیګر بل قانون. هغې کې اوس هم دا فیصله لیکلې د جج ولیکل وی مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا. مسلمان خو بیلا خو اسلام وګټله، مسلمان بیلا ځمکه هندو له لاړه خو اسلام وګټله. اسلام دروغ نه وی، اسلام دوکه ونه کړه، اسلام د خپل پاره ونه کړله. هندو چې دا خبره واورېده نو هغه فورا جج ته وی جج صاحب دا ځمکه وځمه،
مفتی صاحب سما فیصله وکړه. دې ته اسلام وایي، دې ته اسلام وایي. مسلمانی دا ده. لہذا جج صاحب زه د نن نه پس اسلام قبلم زه مسلمانېږم او دا ځمکه زما ده، دا ما جومات ته وقف کړه، په دې جومات جوړ شي او د عدالت په ټکټهره کې چې څومره هندوان ولاړو ټول هندوان په یو ژبه خدای پاک مسلمانان کړل د دې ژبې د لاسه. دغه مفتی الهي بخش په دې ژبه فیصله وکړه، صحیح او حق یې پرې وویل، نو څونه فایده حاصله کړه. او که ده په دې ژبه دروغ ویلو چې دا د دې مسلمان ده، نو بېشکه ځمکه خو به مسلمان له راغلې وه، جومات به پرې جوړ خو هندوان به مسلمانان شوي نه ابا کافر پاتې و. خو چې په ژبه حق خبره ادا شوه نو ټول هندوان خدای پاک مسلمانان کړل.